ستا د یوټیوب چینل مرګرو ته مینوالو ته او بلاله منبري دې مبارک شه منبر شوی وي دا په دعا وي او میر رحمان راغلی نو میر رحمان زما ښه ملګری دی ساده مجازه ملګری مې دی پته نه لګي ما ویلم دي چې قسم دی نه پوهېږم منتظر چې دا سړي خو پاک کول پکاري کشرانو ته زما دا خواست دی چې لاول خو کوی مزه که چې او بیا شوقیانه خلکو ته ډېره ګرانه ده ډېر مشکل کار دی کې به خلکو خبرې وړي دی کې به ستا له چې وخت راځي چې د مور او پلار مکۍ ته ما ویلي په یو مرکه کې مور او پلار هم ښه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنې. مازدیګری دی او ډېر زیات خوشحاله شوم. زه ډېر ورکوټ یم چې منتظر لاله او میر رحمان به ما اورېده چې دواړو ټایم ډېر یو ښه تېر کړی او بیا جدا شو. یو ښه یاري دوستي وه. امیر رحمان طرف ته ورځو د هغه نه ژوند ستایو چې ژوند یې څنګه تېرېږي. ډېره مننه بلال جانه، مهرباني قدردان شي. ژوند یې څنګه تېرېږي لاله؟ ژوند خو بلال جانه ډېر ښکلی تېرېږي او ډېر ښکلی په قلاره تېرېږي او الله دې نور هم دغه شان ښکلی تېر کړي. څنګه یې تاسو؟ مازدیګری دی او بیا هغه زاړه یادونه راتازه شو. یاره چې نن او ډېر زیات خوشحاله یم نن او ډېر سکون راته میلاویږي ځکه چې انسان کوم ځای کې غټ شي لوی شي ټیم تېر شي نو هغه ځای په سړي باندې ډېر زیات خوږ لګي او بیا داسې یو ټیم تېر شي چې هغې کې بیا الله شکر دی څه خلل شي یا نه څه مسله اورې نو به یې ډېر ښکلی ټیم هم تېر شوی راغلی یم د منتظر د دې خوا ته راغلي یو او بلال جان سره پکې ملاقات وشو. ډېره مننه او ډېره مننه. ستاسو دواړو په منځ کې تېره شوي که نه؟ ها زما د ده په منځ کې خو داسې میمکه تېره شوې چې مونږ پن ته راووتو نو مونږ داسې ډېر شوقیان یو نو بایک کې خو ډېر دغه راوتي دي نو خو تا ته ټولې نه شم ویلی خو یو به راته ووایم چې مونږ یو ځای ته لاړو پروګرام له نو داسې په ساده رباب او منګې و هغه وخت کې زمونږ داسې ډېر خو څیزونه میزونه نو باجې ماجې خو مونږ سره نه وي نو چې لاړو یار نو بس یو لږ پیسې شیندلې اورې نو بس یاره مونږ پروګرام بند کړو. پروګرام هم بند کو یاره جو بس په دې کې هلکانو یې ولي استاد جي ما ورته تاسو مونږ نه پېژنې یاره شوقي فنکار موږ شوقي فنکار یم منتظر شوقي فنکار یم تا ته پته نشته نو لکه داسې وختونه په مونږ باندې راغلي دي پیله نه مونږ نه دی کړی داسې دغه شکر دی خو بس بیا حالات راشي خلک راشي مسلې راشي ګرځېدل راشي په هغې بیا ډېره خرچې او مسلې نو بیا به خامخا هغه دغه کې نو ډېر ښکلی او ډېر زیات دغه راته پکې تېر شوي تکلیفونه ډېر بېنهایته که ما تاسو ته ووایي تاسو به چې لکه دا پن خو ډېر ګران کار دی نو ډېره مننه کوم دغه ډېره نه اوږدو منتظر به اوس یو څو خبرې وکړي او ډېره مهرباني. ینګ هلکان چې کم راځي دې پن ته نو هغوی ته ستا څه پیغام دی؟ سلامونه دې وي ستا د یوټیوب چینل مرګرو ته مینوالو ته او بلاله منبري دې مبارک شه منبر شوی وي دا په دعا وي او میر رحمان راغلی نو میر رحمان زما ښه ملګری دی ساده مجازه ملګری مې دی دلته را سره ډېر ښه وخت تېر کړی بلکې 14 کاله 18 کاله یو سړی یو ځای تېر کړي بل له ټولو نه دغه خبره وکړه خو شکر دی هر څه ډېر دي ډېر زیات دي زمونږ ناستې چې کم دی نو دا به اکثر زه به دا ښکاره خبره وکړم چې زه خو لږ ښه وم تکړه وم او بل نوی هم خو دا بل بچهدار نو زه چې به اکثر 11 بجې به مونږ جدا کېدو د یو بل نه که وړی به و که ژبې به نو ما ته خو به اکثر غږ نه کوو خو دی به اکثر یا وبه چېړو نو ډېر یو د پښتو وخت تېر شوی دی او ډېر ښه وخت تېر شوی زما ټول کشران چې کوم زما روان دي او هغوی د الله لري او دا د الله ورکړه ده بس څنګه چې پته نه لګي ما ویلم دي چې قسم دی نه پوهېږم منتظر چې دا سړي خو پاک کول پکاري کشرانو ته زما دا خواست دی چې لاول خو کوی مزه که چې او بیا شوقیانه خلکو ته ډېره ګرانه ده ډېر مشکل کار دی دې کې به خلکو خبرې وړي دی کې به ستا له چې وخت راځي چې د مور او پلار مکۍ ته ما ویلي په یو مرکه کې مور او پلار هم ښه پوهېږي نو الله دې قدر ټپې به تم کې او ته به هم کې دواړه به کوې په شریکه. ضمانت میں درله در کو دامانت چرته خیانت نکی میانا دامانت چرته خیانت نکړی میانا
زړه خټکې مې یار لور کو او پلندوال چاکوی رو پری کوینا پلندوال چاکوی رو پری کوینا عاشقی خوی بدنوی چې معشوق دی په طرفا ولاړوینا چې معشوق دی په طرفا ولاړوینا ما پکر کڼو کې شریکا یزیالی بز خورم سری بتالا در کوما یا سبلا اے سبات جگ غرو بہر دے او دزل پتار کچنلا پیو تړما کدل تنوی پکندو ور پسې واولا کدل تنوی ال نوی 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 کدل تنوی پکندو ور پسې واولا مال دل ونګو بوټه راولا او مال دل ونګو بوټه راولا اسمان پستورو خیسته ښکاري د ځمکې سر په پښتنو مزه کوینه یار مې بې ننګه سړی نه دی چې مې د سختۍ نه خبر شي رابشینه هیڅ ننګ دې ونه کړلو ځوانه بې ننګه ځوانه زه پنجاب ته واده شومه د دعاګانو مور مې نشته دنیا بازار دیوار خطا ولاړه یمه مینه کې سیزل خوب وي داسې جړېدل خوب وي څوک چې تور سترګو وي خوړلې څوک چې تورو سترګو وي خوړلې او خوړلې